د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عصري بسونو تګ راتګ پیلېږي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. زموږ بهار چینل ته ښه راغلاست. د نورو تازه او مهم خبرونو لپاره بهار چینل سبسکرایب کړئ. راپورونه وایي چې ټاکل شوې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عصري بسونو تګ راتګ پیل شي. د متحده عربي اماراتو د غلف نیوز ورځپاڼې د راپورونو له مخې په دې اړه موافقه کابل ته د پاکستان د جګپوړې پلاوي د سفر پر مهال شوې ده. د راپورونو له مخې د دې بسونو تګ راتګ به د اګست په پای کې د پېښور او جلال آباد او د کوټې او کندهار ښارونو ترمنځ پیل شي. بلخوا د پاکستان د سوداګرۍ وزیر محمد صالح احمد فاروقي په مشرۍ پلاوي تېره اونۍ په کابل کې او په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر مسایلو خبرې وکړې. مننه کوم تر دې دمه راسره مل وئ. د نورو جديد لپاره بهار چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا هم په الله سپارم، خیر چارې ښه وخت.